یو بل پوښتنه کړې ده چې د قیامت په ورځ باندې به خلک د پلار په نوم باندې رابلل کېږي او که نه د مور په نوم. جواب دا دی چې دې باره کې صحیح روایتونه او قطعي ثبوت هغه دا دی چې خلک به د پلار په نوم باندې رابلل کېږي. فلان ابن فلان، فلانی د فلانی زوی، دغه جرم یې کړی، دا غلا یې کړې ده، دا دې راشي، نو دغسې اواز به کېږي دا فلانی د فلاني زوی دی، دا غل دی، د خیانت کړی دی، نو دغسې اواز به کېږي. په دې کې صرف عیسی علیه السلام مستثنا دی، ځکه هغه بې پلاره و. الله تعالی همدغسې پیدا کړی و بې پلاره. دې وجه نه قرآن کې هم د هغه ذکر په عیسی ابن مریم باندې شوی دی، مور ته یې نسبت شوی. نو قیامت په ورځ باندې همدغسې رابلل کېږي. نور ټول خلک د پلار په نوم باندې، لکه امام بخاري مولا دې باره کې باب لګولی دی، باب ما يدعى الناس بآبائهم، باب د په بیان دی کې چې خلک به د قیامت په ورځ په پلارانو باندې رابلل کېږي. او دارنګه دې باره کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انکم تدعون یوم القیامة باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. تاسو به د قیامت په ورځ باندې په خپلو نومونو رابلل کېږي او د پلارانو په نومونو. دې وجې نه وایي تاسو ښایسته نوم کېږدئ په ځان. د دې باره کې دا حدیث هم شته دی. او دارنګه الله تعالی موږ ته ویلي ودعوهم لآبائهم، تاسو چې چاته اواز کوئ د پلار په نوم باندې ورته اواز کوئ. نو ګور الله تعالی موږ نه خپله دا غوښتنه کړې ده، نو الله به خپله د پلار په نوم باندې اواز کوي. او دارنګه کوم ملائک چې مقرر وي قیامت په ورځ باندې، هغوی به د پلار په نوم باندې هر انسان رابلي. ځینې روایتونه دې باره کې چې کوم دي چې دا به د مور په نوم باندې رابلل کېږي، نو هغه روایتونه ثابت نه دي، هېڅ ثبوت نه لري هغه روایتونه.